مینوالو د غنمو لونه شروع شو، پخوا به خلکو د شپې لونه کول، څنګه چې د پښتو په اولنۍ ټپه کې وایي چې سپوږميه کړنګ وخه راخېجه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. د چارسدې د ګوړې نرخه الله دې ښه که جانان ما کوژدن کوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو ویسکرنیه ما تاسو ته پته یي چې د لونو موسم بیا راغی، نن کې روژه ده. نو روژه کې چې لو کوي نو دا ډېر زیات ګران دی، ځکه چې یو د سړي روژه روژې کې خدای چا چې کوم دی نو مازغه وټي نو لونه به کوو او موږ به تاسو ته وړه غونډه ننداره هم ښایو. راځئ مینوالو د غنمو لونه شروع شو، پخوا به خلکو د شپې لونه کول، څنګه چې د پښتو په اولنۍ ټپه کې وایي چې سپوږميه کړنګ وخه راخېجه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. د وخت تېرېدو سره سره په دې کارونو کې اسانتیا راغلې ده او ټول کارونه په مشیني توګه کېږي، لکه لو په مشین کېږي، تریشر راغلی دی وغیره وغیره. مخکې دور کې به غوبلې کېدې، اشرې به کېدې، خو دغه رواج اوس ډېر کم شوی دی، ځکه مینه هم کمه شوې ده. یاد دې وي چې غنم، جوار، ګني، چکندر او داسې نور فصلونه د دې خاورې پیداوار دي. هم د دې سره ورکې خپل رور خپل کشر رویسکرني له اجازت هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ. که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، کرني ټي وي در سره ضرور سبسکرایب کړئ. الله پامان.